خبره ده او دلته یو نصیحت ټولو هغه مسلمانانو ته څوک چې دا خبره کوي ایمان په زړه کې پکار دی جي بس که ته چاته نصیحت وکړي چې ګیره پرېږده وی ایمان جي زړه کې پکار دی که چاته وایي دا پنسۍ د ګیټو نه بره ساته وی ایمان زړه کې پکار دی که زنانه ته وایي چې پرده کوه نو اصل پرده د زړه پکار دی دا ټولې خبرې غلطې دي د هغې یو څو وجې دي یوه اوس لږ ساعت مخکې موږ د صحیح مسلم حدیث ووایي چې الله ستاسو مالونو ته نه ګوري او شکلونو ته نه ګوري ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم څه ته ګوري زړونو ته او اعمالو ته دا سړی دا کوم چې وایي چې ایمان صرف په زړه کې پکار دی والله خو عمل ته هم ګوري لکه دې حدیث کې خو صرف دا نه دي که نه چې الله زړونو ته ګوري د زړونو سره څه ته ګوري اعمالو ته هم ګوري که یوازې دا خبره خو نه ده چې وایي جي په زړه کې دا خبره شو نه نه وایي عمل ورسره هم دی صحیح د زړه هم دی خو د زړه سره عمل هم دی او بله بنیادي خبره دا ده دقه د دویم اصل چې ما بیان کو ورته وایه وایي دا خبره دې غلطه ده چې ایمان په زړه کې پکار دی او زما په زړه کې شتي وایي ایمان که دې په زړه کې وی نو هغه به په اندامونو باندې راښکاره شي دا زړه نه دی زړه د باچا دی زړه څه دی باچا دی د بدن چې کله دا باچا برابري که نه نو دی دا ټول بدن ډیکه کوي د الله د بندګۍ دپاره دا خبره زړه ته کوزه کوي چې کله دا باچا برابرو نو دی دا ټول بدن ډیکه کوي د الله د بندګۍ دپاره حالانکې د دې ټول بدن په مقابله کې ډېر وړوکی دی ځکه چې بدن خو ډېر غټ دی او دا زړه پکې یو ځای نیولی دی خو سره د دې نه چې دی وړوکی دی او لږ غونته کې ځای دی خو دی باچا دی چې په دې زړه کې د ایماني که نه ایمان او د الله سره محبت یو اخلاصي او د الله رضا لټولي نو هم د دقې د لاسه ته په توره تیاره کې سهار منزل راپاسې په جمي کې رواني په خټو کې رواني په باران کې رواني په زلزله کې رواني په هر څه چې ته رواني جومات ته هلته باچا برابر دی د دې زړه د لاسه چې دا زړه دې روغي نو دې ستا د اندامونه مجبوره کړي په دې باندې چې ته روژه ونیسې ته سجده ولګې ته د قرآن تلاوت وکړې ته ګیره پرېږدې ته دا پنسۍ د ګیټو نه بره وساتې دا زړه به دې مجبوره کوي وایه په دې باندې د زنانه ته وایه چې ته به پرده کې دا زړه به دې بیا مجبوره کوي په دې چې ته به رښتیا وایې دا زړه به دې په دې مجبوره کوي چې ته به درسونو ته کښېنې ته به علم کې ته به جهاد کې ته به اذکار وې ته به مونځ کې ته به زکات ورکې ته به حج کې ته به عمره کې دا ټول هر څه الی چې کله دننه دا باچا برابر شي او چې دا زړه برابر شي نو څه وشي اندام برابر شي نو وایي دا څنګه ایمان دی چې په زړه کې دننه دی او بهر نه ښکاري دا خو نه منلو خبره دا خو نه منلو خبره بله دا چې بیا خو موږ چاته نصیحت هم نشو کولی نو د نصیحت هغه دروازه څه شوه هغه بنده شوه ځکه که موږ چاته نصیحت کوو هغه به راته لنډه څه وایي وایي ایمان خو چې په زړه کې دی بس موږ به دې بیا غري کیو یاره د په زړه کې به وي نه او دلته یو بله خبره ورسره یاده که چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي وی ما ته امر شوی دی چې زه د هغه وخته پورې د خلکو سره جهاد وکړم او جنګ وکړم چې څو پورې دوی کلمه نه وي ویلي که کلمې ووي مونځ یې وکړو زکات یې ورکړو دې قبلې ته یې مخ به دا مسلمان دی مال هم په حفاظت کې شو او وینه هم په حفاظت کې شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی او باطن یې چاته سپارم باطن یې الله ته سپارم یعنې موږ به فیصله د څه مطابق کوو ظاهرا مطابق اوس موږ ته د زړونو څه پته ده تا اوس ګیره خریلي او سم داسې چمک وایي مخ ته او زه درته نصیحت وکړم ورور بر ایمان یاره دلته پکار دلته پکار نو د ظاهر د دې سره به څه کوو
که معمولی نصیحت کوو او دا خبره به راته دوی کوي چیرې نه جي اصل ایمان وي دلته پکار دی دا منمه چې د ایمان ځای دا دی اصل بنیادي دا دی خو د دې ځینه بیا دا اثر د ایمان دا خورېږي په دې نورو اندامونو باندې نو وایي دا څنګه ایمان دی ستا په زړه کې چې د سره څه دلیل راښکاره نه شو په دې بدن څه دلیل خو به راښکاره کېږي که چې د سړی مؤمن دی او دلته هېڅ دلیل ښکاره نه شو نو دا یو غلط فهمي چې بعض عوام هغه په دې کې پراته دي چې ته ورته څه نصیحت کې بس ډایرکټ وایي جي زړه منو زړه خو د زړه اثر راښکاره کېږي په څه اندامونو باندې نو دویم اصل دا شو که څوک وایي چې زما اندامونه برابر شي نو څه به برابروي زړه به برابروي که څوک دا غواړي چې زما د اندامونو اصلاح وشي نو ورته راشه اول اصلاح القلوب ده د زړونو اصلاح بکې دریم اصل یاد ساتئ او بنیادی خبره القلب کثیر التقلب دا زړه ډېر زر اوړي راوړي دا بنیاد یاد کړئ ښه په دې موضوع کې دریم اصل دا یاد کړئ چې زړه ډېر اوړي راوړي شاعر وی ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويل وی دی قلب القلب زړه القلب ویل کېږي وی دته دا قلب ولې ویل کېږي من تقلبه د دې اوړېدو راوړېدو د لاسه د څه د لاسه د اوړېدو راوړېدو د لاسه او په دې کې ورته یو حدیث بیان کوم امام احمد امام ابن ماجه راوړی ابو موسی اشعري رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ان هذا القلب كريشة بفلاة من الأرض يقيمها الريح ظهرا لبطن و پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د دې زړه مثال داسې دی لکه معمولي بڼه چې بڼه لکه ته اوس یو مرغۍ ده او د هغې نه یو بڼه اولې ده کته دغه معمولي بڼه چې په دې باندې سیلۍ راشي نو څه چل ورسره کوي اړې راړې دغه شان دا زړه دی یعنې څه ناشنا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې دا معمولی مګنه دا نصیحت دا زړه هم دقه شان اوړي راوړي په یو حال باندې نه ودرېږي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې مطلب دی او بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره دې ته وکړه چې فتنې راشي نو دا زړه پکې بیا ګډوډ کېږي بلکل د دې بڼې د لاسه د ریشه د لاسه چې عربي کې ورته ریشه وایي بلکل د دې په شان دا څومره سپکی په هوا کې داسې والوځي کته لاړ شي او بره لاړ شي دقه شان دا زړه دی دی ګډوډ کېږي ګورئ د دې به خیال ساتي